سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. خوښ یم چې زمونږ اووم درس یعنې لیکچر 7 ګورئ. زمونږ نننی درس یا لیکچر 7 اووم درس چې دا په باره د کنورسیشنل سینټنسز دي، محاوروي جملې دي. کنورسیشنل سینټنسز محاوروي جملې. تیر درس مونږ ویلو دا دویم نه درس د کنورسیشنل سینټنسز دي، نو له مونږ سره پاتې شئ او یو څه زده کړئ. نو راځو کوېشن 1 یا کی 1. اوله پوښتنه ده سینټنس د جمله ده او دې خوا بېرته مینینګ معنا لیکل شوې ده. نو اوله جمله کې یا اول سوال چې شوی ده واټس یور نیم، ستا نوم څه شی ده. دې په دې ته داسې هم ویلی شي چې واټ ایز یور نیم، ستا نوم څه شی ده. د اپوسټرافي ایس، دا ګورئ د اپوسټرافي ایس چې راغلی ده دا د ایز شارټکټ فارم ده، لنډ حالات ده. نو تاسو پوهېږئ چې اوس د زمانه په اصلي کېدو ده، نو هر څه شي اصلي کېږي. یعنې په کال کې 4000 لغات چې دي دا انګلیش ته نوي راځي. نو کال کې 4000 لغات انګلیش ته نوي راځي، همداسې هر شي په مخکې کېدو دي، هر څه په بدلېدو دي. نو دلته اوس وټ ایز یور نیم هغه هم صحیح ده او وټس یور نیم هم صحیح ده، خو تاسو خپله د قاعده وکئ چې کوم یو تاسو ښه ښکاري، وټس یور نیم ښه ښکاري که وټ ایز یور نیم ښه ښکاري. که مثال یو څوک وایي چې وټ ایز یور نیم، نو هغه هر څوک اوس بلد دي. که یو څوک وایي چې وټس یور نیم، دې سره دا تلفظ هم ښه ښکاري، پروننسیشن ښه ښکاري، همدارنګه اکسنټ د خلکو ښه ښکاري، لهجه ورسره ښه ښکاري، لهجه ډکه غوندې راځي. نو خلک فکر کوي چې والا دا به زده کړئ. نو داسې مونږ باید د دې ماډرن شیانو څخه کار واخلو، د عصري شیانو څخه استفاده وکړو. نو راځو وټس یور نیم، ستاسو نوم څه شی ده. وټس یور نیم، ستا نوم څه شی ده. انسر جواب مای نیم ایز علي، زما نوم علي ده. دې خو معنا لیکل شوي زما نوم علي ده. دویمه پوښتنه وټ ایز یور نیک نیم، ستا تخلص څه شی ده. انسر جواب مای نیک نیم ایز خان، زما تخلص چې ده خان ده. دریمه پوښتنه وټ ایز یور فادر نیم، ستا د پلار نوم څه شی ده. بیرته جواب کې ویل شوي دي چې مای فادر نیم از جان، زما د پلار نوم جان ده. کوېشن 4 څلورمه پوښتنه واټ ایز یور جاب، ستا وظیفه څه شی ده. ستا وظیفه دلته ګوره ما ته واټ ایز د پوهېدو په خاطر اوسې ته واټس یور جاب داسې هم ویلی شي. ما تاسو مخکې هم فایدې ویلې چې دې سره د چټکتیا هم زیاتېږي، لکه واټ ایز یور جاب او واټس یور جاب. نو کوم یو زر ویل شو، هم وخت بچ شو، هم مو اکسنټ ورسره ښه راځي او هم پروننسیشن. نو ستاسو خپله خوښه چې کوم یو استعمالوئ. انسر بیرته جواب آی ایم ا ټیچر، زه یو استاد یم. کوېشن 5 پنځمه پوښتنه واټ ایز یور فادر جاب، ستا د پلار وظیفه څه شی ده. انسر هی از ا ډاکټر، هغه یو ډاکټر ده. صحیح ده. یو ته وایي، خو ته مونږ لیکلو کې یو پاتې شوی ده، پروا نه کوي، تاسو خپله پوهېږئ هغه ډاکټر ده. یو ځل بیا وټس یور نیم، ستا نوم څه شی ده. انسر مای نیم از علي، زما نوم علي ده. وټس یور نیک نیم، ستاسو تخلص څه شی ده یا ستا تخلص څه شی ده. مای نیک نیم از خان، زما تخلص خان ده. بله پوښتنه وټ ایز یور فادر نیم، ستا د پلار نوم څه شی ده. مای فادر نیم از جان، زما د پلار نوم جان ده. وټ ایز یور جاب، ستا وظیفه څه شی ده. آی ایم ا ټیچر، زه استاد یم. وټ ایز یور فادر جاب، ستا د پلار وظیفه څه شی ده. هی از ا ډاکټر، هغه ډاکټر ده. نو تاسو به خپل نومونه دې په ځای وضع کوئ. مثال وټس یور نیم، ستا نوم څه شی ده. مای نیم از هلال احمد. داسې خپل معلومات به پکې ذکر کوئ. صحیح ده. خو بیا هم کومه پوښتنه تاسو لرل، نو تاسو په خدمت کې یم. تر بیا چې زه د 8م لیکچر لپاره حاضرېږم، نو هغې پورې ما ته اجازه راکړئ. د خدای په امان، ښه شپه ولرئ، ښې چارې ولرئ.